لغمان کې ملي امنیت ځواکونو د یولړ ځانګړو عملیاتو پرمهال 1450 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي له یوتن سره یوځای نیولي. د لغمان والي رحمت الله یارمل نن یو خبري کنفرانس پرمهال یاد نیول شوي چاودېدونکي توکي او د نورو بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي کسان رسنیو ته ور وښودل. د لغمان والي رحمت الله یارمل وایي چې تېره شپه د لغمان ملي امنیت ځواکونو له ملي پولیسو، ملي اردو او نورو ځواکونو سره یوځای د کابل جلال آباد په لویه لاره مشهلې کمره ته څیرمه په یو پلان کوچ ډوله موټر کې 58 بوریو کې بار 1450 کیلوګرامه امونیم نیتریت چې په موټر بم او نورو چاودېدونکو توکو کې ترېنه استفاده کیږي له یوتن سره یوځای نیولي. زموږ کشفي ارګانونو او همدارنګه امنیت قومندانۍ ملي امنیت ځواکونو او د ولس خاص اطلاعګانې ورسره موجودې وې. یو ځانګړي عملیاتو په نتیجه کې یو کس د پلان کوچ موټر سره یو ځای چې په هغه کې 58 بوجۍ انفجاریه خطرناکه مواد ځای پر ځای شوي وه، لاس په لاس نیول شوي دي. په دې کې تقریبا 14,500 کیلو مواد دي چې په دا وروستیو کې دښمن غوښتله چې په ځینو موټر بمونو کې ورڅخه استفاده وکړي او زموږ بې ګناه هېوادوال په شهادت ورسوي. زه لومړی د ولسونو څخه ځانګړې مننه کوم، د ولسونو د استازو څخه ځانګړې مننه کوم چې د ولایتي ادارې سره، زموږ د کشفي ادارو سره، زموږ د امنیت قومندانۍ سره، زموږ د اردو سره تر بل هر وخت د دوی همکاري زیاته شوې ده. کومک ډیر کوي او هر کله چې د دوی ساحې ته ځینې شکمن کسان دوی ویني هممهاله زموږ سره تماس نیسي او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. زه ورڅخه تشکري کوم. غوښتنه مې بیا هم د لغمان د ولایتي ادارې په نمایندګي د لغمان د شریفو ولسونو څخه دا ده چې هر چیرې هر ځای چې کوم ترهګر ویني چې ستاسو او ستاسو د ولسونو د کورنیو ژوند ګواښي، لطفا همزمانه یا زموږ د ملي امنیت ځواکونو سره یا د امنیت قومندانۍ سره یا ملي اردو سره همزمانه په تماس کې سي تر څو په ګډه وتوانیږو چې ټولنه له دغو آفتو او دغو ضرر رسونکو انسانانو څخه خلاص کړو. ښاغلي یارمل وویل چې په تېرو 2 اونیو کې د لغمان ملي امنیت زړورو منصوبینو او ځواکونو د بېلابېلو عملیاتو پر مهال په دې ولایت کې د یو ځانمرګي بریدګر په شمول 27 کسان چې د ګڼو تخریبي ترهګریزو او نورو پیښو کې ښکېلو لاس په لاس نیولي دي. نوموړی وایي چې دغه راز 19 کړۍ بېلابېل ډوله ماینونه کشف او خنثی، 4 تنه طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شوي او 7 دولتي مامورین چې نظامیان هم پکې دي د طالبانو له منګولو راژغورل شوي. د لغمان د شریفو ولسونو د ولسونو د استازو په همکاري باندې زموږ کشفي او امنیتي ادارې وتوانېدلې چې په تېره یوه میاشت کې د لغمان په اراضي یا په ساحه کې بې شمېره لاسته راوړنې ولري. د دې څخه یې فقط د تېرو 2 هفتو په جریان کې زموږ د ملي امنیت زړوره رهبري او زړور ځواکونه توانېدلي دي چې د لغمان ولایت په مربوطاتو کې تقریبا 27 کسه هغه ترهګر چې په بېلابېلو پیښو کې لاس درلودی او زموږ د بې ګناه هېوادوالو په وژنو کې لاس درلودی، لاس په لاس د جرمونو په وخت کې ونیسي. نه یوازې دا چې دغه 27 کسه ترهګر نیول شوي دي، ورسره همزمانه 19 حلقې مقناطیسي او د سړک د غاړې ماینونه نیول شوي، خنثی شوي دي. همدارنګه 4 هغه با احساسه کسان چې احساس ورته پیدا شوی و او د خپلو ورونو یا د خپل هیواد د خپل ورونو د وژلو او د خپل هیواد د خرابېدو څخه یې لاس اخیستی و او د دوی سره یا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ سره په تماس کې وه. هغوی د سولې د پروسې سره یوځای شوي چې د دوی په تپ و تلاشو په هڅو باندې. همدارنګه زموږ هغه 7 کسه چې پکښې کې زموږ دولتي ملکي مامورین او زړور سرتیري شامل وه، د دښمن په قید کې وه. د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دښمن د چنګ څخه خلاص شوي دي، هغوی بیرته خپلو کورونو خپلو وظیفو ته ستانه شوي دي. د دغو جملو کې چې ملي امنیت نیولې وه، یو کس ځانمرګی بریدګر هم و چې غوښتل یې په مهترلام ښار کې ځانمرګي برید ترسره کړي او د تېر په څېر بیا زموږ ګڼ شمېر هېوادوال په شهادت ورسوي. زه لومړی د ولسونو څخه ځانګړې مننه کوم، د ولسونو د استازو څخه ځانګړې مننه کوم
چې د ولایتي ادارې سره زموږ د کشفي ادارو سره زموږ د امنیت قومندانۍ سره زموږ د اردو سره تر بل هر وخت د دوی همکاري زیاته شوې ده کومک ډېر کوي د لغمان والي د دې ولایت د ولسونو له استازو او ټولو ولسونو مننه وکړه چې له بل هر وخت اوس له ولایتي ادارې او نظامي ارګانونو سره همکاري په بېساري ډول زیاته شوې. په ورته مهال د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د افغان امنیتي ځواکونو یادې لاسته راوړنې وستایلې او د ولسونو له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. زه په خپل وار سره د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ نه او هغه سربازانو افسرانو نه مننه کوم چې د داسې یو غټ مشکل مخه ونیوله چې د لغمان ډېر ولسونه به د دې موادو په وجه له منځه تللي وو او د خپلو ولسونو باندې به غږ کوم چې حکومت سره همکاري وکړي ځکه په دې وخت کې د سولې برنامه روانه ده او اوس دغه رقم ماینونه او منفجره مواد راوړل دا د دې هېواد له دې ولس سره ظلم ده، هېواد سره ظلم ده. غوښتنه هم دا ده چې له دې نه وروسته باید په دې وطن کې سولې ته کار وشي. مخالفینو ته هم غږ کوو، د هغوی لپاره هم نور بس ده. دغه وژنې موږ ته ګټه نه کوي، بې د وطن د وراني نه نوره هېڅ ګټه نه لري. او د دوی نه مننه کوو چې دې مخې نیولې او دا شیان نن موږ عملاً ولیده چېرته به منفجر شي له منځه به لاړ شي. د رئیس صاحب او د ټولو امنیتي ارګانونو نه مننه کوو چې په دې لاره کې تلاش کړی، کوشش کړی. مننه. د چاودېدونکو توکو په تړاو نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتې څېړنې په موخه په ملي امنیت ریاست کې تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دی. پرون طالبانو قومندان جانغاره سره رابطه وکوله په تورغه کې زموږ بارودي بېلال سردار راوړه. د شپې 3 بجې غږ کې راته بار کړ راویلېږل ما او د مشال پله کې امنیت ملي ونیولم. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو لغمان کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ګڼو ترهګریزو او تخریبي کړنو مخنیوی ترسره کړی او په تړاو یې لسګونه تنه د قانون منګولو ته سپارل شوي.